رب کائنات یو ورځ فرشتو ته وویله چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم دا زما خلیل دی، زما دوست دی. فرشتو ورته وویله چې یا الله یو چاته چې دومره څه ورکړي لکه ابراهیم علیه السلام ته چې دې ورکړي، ډېر مال او دولت دې ورکړی دی، ځمکې جایدادونه دې ورکړي دي، نو هغه به خامخا ستا خلیل وي او ستا عبادت به کوي. الله جل جلاله ورته وویله چې ابراهیم علیه السلام د دې شیانو دپاره زما عبادت نه کوي. کنې تاسو امتحان وکئ په ابراهیم علیه السلام باندې، نو د هغه فرشتو نه یوه فرشته د اسمان نه راکوز سوه ځمکې ته او په ابراهیم علیه السلام باندې امتحان کوي. په یو غار ځنګل کې کښېنستله او د الله جل جلاله ذکر کوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا ذکر شروع کوي. آن ته ځي چې د ابراهیم علیه السلام غوږو ته دا اواز را ورسېده. ابراهیم علیه السلام د دې اواز پسې ګرځېدی چې دا څومره خوږ اواز دی چې د الله جل جلاله ذکر کوي. فرشته ذکر کوي او ابراهیم علیه السلام د دې اواز پسې ګرځي. بالاخر ابراهیم علیه السلام دې اوازه پورې ځان ورسوي چې کله یې ولیدله چې یو کس ناست دی په ځنګل کې او د الله ذکر کوي، نو دی ابراهیم علیه السلام ورلی وای هغه ته وی چې د الله جل جلاله ذکر دې کوئ، ستا څومره خوږ اواز دی، ته به دا ذکر یو ور بیا ونه کې. نو هغه فرشته ورته وایي چې مخکې دا ذکر ما خپل پر مرضي باندې کوئ، که اوس ته وایې نو زه به د دې ذکر پیسې اخلم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ستا څومره پیسې په کار وي ما نه یې واخله، خو ما ته د الله ذکر وکړه. هغه فرشته ورته فرمایي چې خپل ټول هغه بزي او میږي ما ته راکړه، نو زه به د الله جل جلاله ذکر درته وکړم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ټولې مې درکړې، د الله ذکر راته وکړه. فرشته بیا لګیا سي د الله ذکر کوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ابراهیم علیه السلام ته ډیر خوند ورکوي دا ذکر. فرشته بیا چوپ سو، نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ذکر وکړه. فرشته ورته وایي چې نورې پیسې لګېږي د ذکر. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې څه غواړې؟ هغه فرشته ورته وایي چې ستا غواګانې او اوښان غواړم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې هغه مې ټولې درکړې، د الله ذکر راته وکړه. فرشته بیا لګیا سو د الله ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام د دې ذکر نه خوند اخلي. فرشته بیا چوپ سو، د الله ذکر یې بند کړي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې نور څه شی غواړې د الله د ذکر؟ هغه فرشته ورته وایي چې خپل ټول ځمکې او فصلونه راکړه. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې هغه مې هم درکړه، د الله ذکر راته. لږ پس ته بیا فرشته چوپ سوه. نو ابراهیم علیه السلام وایي چې ذکر راته وکړه. هغه فرشته ورته وایي چې ابراهیمه ستا سره نور داسې څه نه دي پاته چې ته ما ته راکې، ستا ځمکې جایدادونه مال دولت ما ټول واخیستل، نور د ذکر پیسې ته نه لري. نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې د دې میږو او غواګانو دپاره تا ته داسې کس نه دی په کار چې دا وڅروي، زه به تا ته دا غواګانې او وزې وڅروم، د هغه په بدل کې ته ما ته د الله ذکر کوه. نو چې دا خبره یې ورته وکړه، هغه فرشتې تر سترګو اوښکې رالې او ورته ویې ویل چې ای ابراهیمه ته واقع د دې لایق یې چې الله جل جلاله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ته واقع د دې لایق یې چې الله خپل دوست تا جوړ کړي. محترمینو، ابراهیم علیه السلام د الله سره ملګري وکړه، د الله سره دوستی وکړه، نو الله جل جلاله د نمرود په اور کې وساتئ. الله جل جلاله خپل خلیل ورته وویله راځئ چې د الله جل جلاله سره ملګري وکړو، راځئ چې د الله جل جلاله سره یاري وکړو، چې الله جل جلاله مو د هر طرف نه حافظ او ناصر مددگار سي.